50 ګرامه 50 خاله ګرام دي ته به 50 په ځان کې سم کې د 50 اتوماتیک له شرم له تاسو سره سمېږي نه ګوره ما داسې دا کیسه په یاد ګوره زه کیسه په یاد وساتم زه ګورې نن سبا ډېره اوږده زمانه ده زه د سوشل میډیا ورکر یم ما ته میلیون جنکانې راځي که نه له ما سره کینی له ما سره دریځي له ما سره کوي زه اصلا عکس هم نه باسم زه ورته وایم نو ځکه زه نه خفه کېږم چې د ما په عکس به د ما مور خفه سي د ما پلار نه هغو ماته د هر شي اجازه ده زه یم چې د ما کتونکي زما ورونه زما ملګري د ټوله ما نه خفه کېږي یا چې مثلا د هغو په خلاف یو کار ده نو زه درته وایم چې ته سم سه دنیا سمیږي داسې نه ده چې ټول خلک ګرم دي اوس زه کله کله غلطه خبره وکړم ما ته یو څوک غلط کمنټ کې زه نه میوټ کوم نه بلاک کوم ځکه چې په هغه حالاتو کې هغه انسان ګرم وي دی نه په ځان پېژني موږ تاسو په یو جذباتي وینه د مارتې چې په تورو زلفو کې راګیرې وم حلالولو ته مې بیایي او جان ګیم نه کوم موږ زو هلته هغه د هغه ته زه ورځم نه ده زه خال درته وایم چې خلک هم روغېږي ته هم روغ خلاص دنیا خلاصه ده نه انشاءالله ریحان جانه موږ داسې کله یو وایي زه ورته وایي ستا په سر مې ټول کلي سره جنګ کړی ټولې زندګۍ نه اوس پرې ایښی یم بس د نوم دی نه اخلم ټولې دنیاګۍ نه اوس پرېوتی یم که څه وایي هغه د شاپاروک سندره ده ایس خبره نه ده موږ تاسو ټول پښتانه یو نه کړی موږ صرف یو ویډیو به کړی صحیح ده او د دې نه کړی لکه موږ دا خبره په میډیا راوسته اکثره جناکۍ داسې وي هغوی خپل وعدې کړی وي خو حال نه کوي پټې ساتي کوشش دا کوي بچي وي خو حال نه وي نه ما د دې نه خاطر نه وکړم چې ټولو ته پته ولګېږي کومه خبره نه خیر د تا خیر اتا واده اتا ګوره زه درته وایم که نه زه ته موږ تاسو ټول پښتانه یو نه به کوم ملک یا د پښتانه یو نه پښتنو کې د اتا کار ډېر بد کار ده لنډه ده یعنې مطلب دا ځکه که د کار یو بل څوک وکړي خلک نیوکې پې نه کوي او ته یو دروند شخص باید خیر اوس انسان د کوم بد کار نه د واده دي د آفرین د واده سره زه پې خوشحاله یم هغه هم پښتانه ته هم پښتون لیکن دا ټیک ټاک ته ویډیو ورکول یا داسې په دې باندې زه نور دومره بد کار نه چې خلک به تاله کوره پسې واخلي لا به دې پسې واخلم موږ ټول موږ هم خطا یم نور هم خطا دي لیکن ټیک ټاک ته ویډیو ورکول دماغ غوندې په یو شمول ځوان چې زه ډېر یعنې زه د موږ د ځوانانو ډېر لوفر ځوان یم دومره لوفر ځوان یم چې شاید ما ته یو ملګري په روزه کې زنګ کړی و مال زه ډېر ستړی یم که نه تږی یم تږی خو پېژنې دی راته ته هم روزه نیسې یعنی مثلا هغه د نه منش د روزه هم نه نیسي د هغه لوپر لیکن هغه ویډیو وي او اشیان چې دي که نه په موږ کې بد کار ده یعنې زموږ ستاسو کلتور کې بد کار ده په اسلام کې بد کار به وروسته ور واچوي لیکن کلتور کې بد کار ده ځوانان له تا سره مینه لري له هر چا سره لري له ما سره او ما زه اوس نه ده زه اوس ځم 100 جنکانې زه به ویډیو ورسره جوړې کړم خلک به یې لایک هم کړي زر نفره به ګډ ولیکي ماشاءالله ولیکي لیکن هغه 50 نفر هم باید موږ له ځان سره جوړ کړو نو جلال ښه ځوان ده یو څوک دې هم نه خفه کوي وي آر سپورټ یو موږ در سره یو لیکن هغه ځینې ویډیوګانې دي چې دا کوم ځوانان له تا نه نن خفه کېږي د دې هېڅ خفه نه سي دغه ته ویډیو وه زما یو مسله وه یا مې په چا کتل یا مثلا ما دا کیسه واضح کوله چې مثلا لکه تا چې مخکې واضح شي بس هو خلاص نور یا ویډیو دي هغه ټول ایسي که ځکه موږ تاسو د دې خبره کړې که نه چې موږ ټول یو یو موږ انسانان یو بیا موږ پښتانه یو ما د دې نه نه دا کړې کنې چې دا دي او دا دي نه ما صرف دې نه وکړه چې واضح شي اصلا نه ده په کار موږ تاسو کې ډېر موږ زه خو نه یم خبر خو زه یم چې موږ تاسو کې ډېر بد کار ده یعنې که زه خپله مثلا اتا ښځه ستا عزته په ښځه باندې انسان مړی کوي که نه په ښځه باندې یعنې زموږ په خلکو کې په ښځه باندې ښځې په کنځا څوک مړی کوي د ښځه دی تا د ستا اوس عزت سو ته له ګوره وایي مینه له مذهب سره کار نه لري زه په یو کافرې مین شوی یم مینه له مذهب سره ژوند له مذهب سره کار نه لري یو انسان که شراب وڅکي د شپې شراب وڅکي سهار ته په دې نظر مه ورته ګوره چې دا شرابي ده الله تعالی یې کیدای شي دغه د شپې توبه باسلي هر څوک لیکن په موږ تاسو کې موږ تاسو عزتمن یو ستا ښځه زموږ ورېندار ده ستا ښځه زموږ ورېندار ده زه ډېر عزت ورته لرم له ډېره وخته ما ته عزت لري ما ته ډېر درناوی راکوي لیکن نن د تا عزت نن د دې عزت نن عزت تا ده نو هېڅ خبره نه ده جلاله ته یو ښه ځوان یې زما وټساپ لرې وي آل ود یو
بس هر انسان د خپل عزت خپل سنبال کی ځکه نر بد نه ښکاریږي زه ګوره د ټیک ټاک دی زه په جنکانو ډانسونه کوم زه مرچ په خورم زه ګډوم ځکه چې هغه راوتلې دغه شي ته دي هغه څه عزت نه لري کومه ښځه چې ټیک ټاک ته په عزت کې راشي په داسې عزت کې راشي افریدا دې خدای والا چې کومه ښځه په عزت کې راشي زه پنشمنټ نه سم ورته ویلی ځکه چې هغه په ایجاب کې راغلی هغه هیڅ مشکل نه د ښځه ولې ټیک ټاک ته نسي رای د ثبات کار نه د ښځه ولې خبرې ونه کړي ښځه ولې بیان ونه کړي لیکن نه بالکل باید د هغې نه پوښتنه وشي له هغې ښځې سره ګوره په ما باندې په د ټول افغانستان کې تر ټولو زیاتې نیوکې په ما باندې وسوې ته خبر یې دغه جنکانې داسې کړې دغه داسې وکړل دغه څڼې کوي دا اجړه ده د پلانی شی ده دنیا خلک وغپېدل لیکن زه بیا هم نر وم پرده مې پټه وه که دومره خبرې په یو ښځه پسې سوی شاید ځان یې مړ کړی و ځکه ما ته مزاج معلوم ده د پښتنو مزاج ما ته معلوم ده اما ستا ښځه ستا عزته زموږ ورېندار ده موږ ورته احترام لرو مننه خپل هر وخت به یې ورته لرو تا ته موږ احترام لرو ته زموږ یو ښه ځوان یې له موږ سره دې 10 ورځې ښې خبرې کړي زه تا ته م عزت لرم نو قربان دې سمه بې تا دې نه سو تر بیا پورې ښې چارې زه بیا په واتساپ کې هل در سره نسم ځینې شیان دي چې د موږ خلک یې نه خوښوي که موږ دا ووایو چې د ما ژوند ده زه پیسې لرم زما زندګي ده زه خلک څه کوم د ډېرې غټه تېروتنه ده زه هم کوی سم زه پیسې لرم زه کار لرم زه تر ټولو غټه ویزه لرم زه تر ټولو ښه ځواني لرم زه تر ټولو چسپانده یم لیکن دلته اوس خلک د نور زړونه دي د هغو سمبالول ډېره غټه ذمهواري ده ما ته چې یو ځوان ګوره د به څه کوي تا به خلک خلاف وي خلاف ده نسته زه به اوس سل لپاره دي تا به بېشي مخکې مې تا خلاف ولا د ما په لایف کې څه کنځاوې درته کولې بالکل ما په لایف کې تا ته کنځا نه کولې چې ته به له موږ سره شپه ورځ کېنستې چې کنځاوې درته وکړې چې هغه مار شی را کنټرول کړل بالکل لیکن په د اوس حالاتو کې لکه د اوس کار په دې کار کې لږ تېروتنه دې کړې ده په د ایس نه خفه کېږې زه درته وایم زما غوندې یو ځوان نو زما غوندې یو ځوان درته یایي یوه زارۍ درته کوي مثلا کومه بدماشي نه درته کوي یوه ویډیو به جوړه کړې په د ویډیو کې به داسې ووایي چې زه پښتون یم زه افغان یم ما چې مخکې کومې ویډیوګانې جوړې دي یا په مخکې ویډیوګانو کې تاسو خفه سوي یاستئ زه بخښنه غواړم د موږ د کلتور سره به خلاف وي اما ما داسې یو څه نه دي کړي چې ما ګډېدا کې کړې ده ما غېږې کې باسلې دي خلاص ایزي ویډیو مشتله تا سره یو انشاءالله تعالی یو څوک به بده خبر نه کوي دا کوم ځوانان چې اوس تا ته کنځای کوي د به قربان درته لیکي د یاد ولره پښتانه ډېر دا کوم پښتانه ګوره زه ته د پښتانه څنګه دي نو د پښتانه ګوره د پښتانه نه د پښتانه مینهناک ډېر دي کوم انسان چې بګرانې نه لوري انسان په خراب حالاتو کې وګوري بل ټوپک نه ور سره شکنځا هم زده ده شکنځا او بد ویل د ماتم سوي دي نن هم سوي دي سبا هم سوي دي لیکن تا لکه ویډیو شیان خیر ما غوندې یو ځوان تا ته زارۍ کوي زموږ خپل ورېندار باید نور له دې شیانو نه ووځي انشاءالله ما غوندې یو ځوان تا ته یو زارۍ کوي زموږ ورېندار باید درنه ښکاره سي زموږ تره زموږ مشر ورور جلال باید درون ښکاره سي څوک بد ته ونه یایي چې د بد ویل موږ بد ویل دي نه کوم کبر کوو نه کوم غرور کوو بیگ لاو یو زه بیا په واتساپ کې لازم له تاسو سره زنګ کوم سمه ده مننه خوشحاله اوسئ انشاءالله ما خو تاته ویل چې موږ داسې یو کار نه کوو چې په هغې به د چا نوم بد موږ کوم کار کړی و د دې هر شی سمیز دا خبرې د زړونو نه وباسو د دې خلکو ګوره چې دا وایي که نه چېرې دا سندرغاړی دی دا شاعر دی نه موږ ټول یو خلک یو شان انسانان یو یو ځمکې لبزو یو قبر دی یو کلتور دی د دې خبرونه تا خبرې ټولې صحیح دي ګوره زه موډل یم کنه زه شایم موډل موږ ته اجازه ده چې په نیکر کې ویډیو جوړ کړو بالکل اما ما ته په یو نیکر اغوستلو باندې په څو پیسې راکوي کمپنۍ لیکن زما دا نیکر 15 ځوانان له ما خفه کوي صحیح ده زما دا یو نیکر 15 ځوانانو لپاره نه پیسې غواړم نه شابسای غواړم ایس خبره نه ده بس خدای بار شي اسانه کې جلال ورور په خدای دې سپارم زه بیا ته په واتساپ کې یو ځان کوم سمه ده مننه سمه خوشحاله اوسئ واتساپ در سره شته دی او زه لازم ځان درته کوم دې دواړه به بیا ګپې وکړو خوشحاله اوسئ ژوندې د ټیم د راکولو ډېره مننه او ټول ملګري هغه ملګري زموږ وروڼه دي زموږ د سترګو تور دي موږ پرې فخر کوو
په بده دې نه اخلي ان شاء الله داسې یو کار به